ها دا یو خور سوال کړی دی چې یعنی زنانه چې د کور نه وځي د دې څه حدود شتي او دې لپاره څه استثناءات شتي لکه اوس وځي د کور د سامان دپاره نږدې ځي کې جواب د دې مسلې دا دی ګوره اصل دا دی اصل د خبرې بنیاد چې یو ښځه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی یو ښځه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی دا اصل دی او دغه بنیادي خبره ده زه ته دلیل ذکر کوم اسې فایدهمنه خبره ده الله د یوسف علیه السلام او د زلیخې قصه چې بیانوي چې یوسف علیه السلام منډې کړي د هغې نه او هغې وله کمیس راښ که هغه وشلېدو دروازه کې څوک میلاو شو دوی ته خاوند د دې زلیخې عزیز مصر الله وی والفیا سیدها لدى الباب سید د دې ښځې هلته ولاړ ګوره خاوند ته څه ووي سید سردار مشر سید مشر ته ووي نو دا څنګه خاوند دی چې کور کې پروت دی او ښځه بغیر اجازت د یو ځای ته ځي او بل داسې شي سید شي سید خو دا چې مشر دی د اجازت به اخیستی کېږي د رایې به معلومولی کېږي د خبرې له به اعتبار نو دا یې نوم چې وینې ته به وایې چې یالله اوس سید دا دی او که سیده هغه ده ځکه چې دې اجازتو ته پروت دی او دې د هغې نه رایلی او هغې ته ټلیفون وکړي او هغې پسې ورشي راکړي او 100 روپۍ او راکړي 200 که هغې زړه کې ورکړي اور کولاو دی که بند نو که د هغې زړه وغوښتو چې ور به کړي او که د هغې زړه ونه وغوښتو چې پیسې ولم نه ورکړي دې دقه شان کړي شي دا سړي ته پکار ده ګوره زمونږ د عوام په یو خبره نه دي پوهه زه دا خبره ما څو پیرې واضحه کړې ده کور کې مشرتیا روب ساتل او بد اخلاقي د دوانو جدا جدا کارونه دي یعنې د دې بعضو دا مطلب دی چې مشرتیا څه ته وایي بد اخلاقي ته سوټی به رسوي او بس ګړزه وګړزه ټوله ورځ د سهار نه ماښام پورې دا کشتي به کور کې جوړوي دا هغه سړی دی چې دې کور کې څه دی مشر دی تا ته چا ویلي چې مشرتیا بد اخلاقۍ ته وایي مشرتیا کور کې روب او دبدبه ساتل دا ځان له یو خبره ده بد اخلاقي ځان له مسله شریعت ته بد اخلاقي نه دي ویلي خو الرجال قوامون علی النساء نارینه له پاسه دي زورور دي اوچت دي زنانو باندې څه دلاسه کې چې هغوی مال لګوي او خرچې کوي هغوی بهر ته وځي او کارونه کوي هغوی عقل کوي دوی نه کوي په دین کې نو سړي ته پکار دی چې کور کې خپل یو مقام لدی لکه بعضو ته ښځې ټلیفون وکړي که نه وایي زه پلانې کره تللی یم ما یې چې دنه اجازت واله او دوی ته غېږ ونیسي که دوی ته ووایي چې ته څه له تلي مو لیدلي دي بعض کې غریبانان بس دکه نه نه وایي چې زما وایي ډېر نرم اخلاق اوس دې چې کې ده بله غلطي وکړه دې نرم اخلاق دې ته وایي چې زنانې زورورې شي په سړي باندې اگر نورو د سړي مشرتیا له نوم د څه ورکړی و د بد اخلاقۍ دې یار د سړي کمزوري کېدو له نوم د څه ورکړی دی د خوش اخلاقۍ د نرمۍ زما وایي ډېر نرم مزاج دی او زه ډېر خوش اخلاقي ده چې ستا ښځه دې هر ځای ته ځي ستا لور دې هر ځای ته ځي ستا ښځې دې هر څه کوي ته زه جګړې نه کوم زه څه نه یم نه سړی به په کور کې خپل یو روب ساتي یو مقام به خپل ساتي چې دا ښځه د هغه نه تپوس کوي دا بچي دې تپوس کوي لوڼه دې تپوس کوي هېرېږي نه ورله حیا ورځي داسې مقام کور کې جوړول پکار دي نو دې ځکه الله خاوند ته څه ووایي سید مشر ته ووایي حدیث کې دا راځي امام ترمذي او ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اخرنی حج کې کومه خطبه کړې وه په هغې کې دا ویلي چې د ښځو سره ښه کوئ فانما هي اوان عندکم
معنی دې دا چې دا یو قسم تاسو په لاس کې تاسو پې زورور یې لکه قیدیانې چې تاسو سره نو ښه ورسره کوئ ورځي چې الله وي تاسو پې د الله پیغمبر وي تاسو پې زورور یې تاسو پې مشران یې د دوی خبره ستاسو په لاس کې ده دې ښځو نو ښه ورسره کوئ خبره د چا په لاس کې ده د خاوندانو په لاس کې ده دا نه دي ویلي چې د دې په لاس کې ده نو ښځې چې کرم د کور نه وځي اجازه به د چا نه وي خاوند وتی شي چې کله لفظي اجازت وي لفظي اجازت څه ته وایي چې خاوند ووایي چې ته لاړه شې لفظي اجازت ښه یو اجازت عرفي ګورئ عرفي اجازت څه ته وایي لکه دغه معاشره کې یو خبره مشوره شوي چې داسې قسمه وتو کې د خاوند اجازت ته ضرورت نه یو ټول خاوندان پرې راضي دي نو په دې کې به اجازت ته ضرورت نشته ځکه چې معاشره کې عام د دې خبرې اجازت لکه یو زنانه خوا کې پچم کې د ګاونډیانو کور دی داسې واوړي راواوړي کله یو شی ترې رالي کله څه شي کله چا تپوس له په منډه ورشي عرف کې د دې خبرې څه اجازت عرف کې د دې خبرې اجازت دې ته وایي اجازت عرفي یعنی دا په معاشره کې هغه وخت کې دې اجازت ته به دا ښځه کار کولی شي د دې نه بغیر چې لفظي اجازت نه عرفي اجازت نه او اذن نه نو ښځه بغیر اجازت د خاوند کور نه نشي وتی او هغه زنانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدي بیان کړي د هغه زنانو چې دا ډېرې وتونکي راوتونکي لکه د یونین زنانه د بورقه کوم ځای کې پرته دې دروازې سره خوا کې سم سړی که اعلان وشي چې الله به پلانې مړ له ورځې دا به وتي کله چا بچی شوی د یودا رواني که اسپتال یودا ورماتئ که ته چې کور کې څه شی چې یودا ورماتئ که د پلانې کره پلانې راغلي د یودا ورماتئ که سی ازاد شي دا سی ډوب شي دا دغه شی ورمات ښځه څه ته وایي اخر بیا دا ټول کارونه یې سړو شروع کړي دي بعض دا وایي دا بله خبره ده وایي مریضیات ته خیر دی اوس دا ما ته پته نه شي که چېرته شریعت کې دا مسله راغلي چې سړی د کور کې مشري او د ده خبره چلیږي الا دا چې کله دی څه شي بوډای شي بیا د بوډۍ خپله مرضي ده چې هر څه کوي دا کوم شي کې راغلي یو ښځه که بوډۍ هم ده مشرم ده دا به بیا هم د خاوند نه څه کوي خاوند نه اجازت لري ګوره سبحان الله په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی هسې مې ذهن ته راغی او ډېر یعنې په ذکر یې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې چې اعتکاف ته کېناستې د هغه نه اجازت اخیسته یا رسول الله موږ اعتکاف ته کېنو ستاسو اجازت دی اعتکاف ته او کوم ځای کې کېناستې په مکه کې اعتکاف ته کېناستې مدینه کې کوم ځای کې مسجد نبوي کې یعنی چې کوټې د هغې د کوټو کړکۍ او دروازې دغه جومات ته دي او هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت علی موږ دلته اعتکاف کو نو اجازت اخیسته څه دي لازم دي